السلام علیکم، ستړي مسئ، جوړ په خیر. نن د شنبه د 1440 کال د چنګاښ میاشتې 9 نیټه چې د 2025 کال د جون میاشتې 10 نیټې سره سمون خوري. د سکون راډیو ویبپاڼې او خواله رسنیو څخه د نن ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته زه عبدالبیس ویدي ستاسو هرکلی کوم. WFP وایي له وچکالۍ ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره 1.7 میلیونه ډالر ترلاسه کړل. د خوړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتونو د بیړني غبرګون له صندوق څخه 1.7 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کړې څو له وچکالۍ ځپلو افغان کورنیو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې دا مرسته به نغدي وي چې هرې کورنۍ ته به $1.5 ورکول کېږي. هغه کورنۍ چې ښځینه سرپرسته ولري یا معلول غړی پکښې وي به $10 اضافه ترلاسه کړي. د یاد پروګرام په وینا دا مرسته به د کورنیو له بحراني وضعیت مخنیوي کې مرسته وکړي. لوګر کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې وسوې. د لوګر په مرکز پل عالم او محمد اغې ولسوالیو کې له 125 سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې وسوې. د لوګر د والي ویان صدیق احمد صدیقي وایي دغه مرستې د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې او د کلیو پراختیا ریاستونو له لوري له سیلاب ځپلو کورنیو سره سوي دي. صدیقي وایي په مرسته شویو توکو کې خیمې، ترپالونه، کمپلې، غنم، د اشپزخانې کیټونه، غوړي او د روغتیایي کیټونه شامل دي. ناروې له افغان کډوالو سره نږدې $1 میلیون مرسته کوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له ایران او پاکستان څخه راستنېدونکو افغان کډوالو ته د اسانتیاوو او خدمتونو چمتو کېدو په موخه 10 میلیونه کرونه مرسته کوي. ناروې ویلي له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو ستنېدو د بشري اړتیاوو کچه لوړه کړې ده. ناروې به دغه 10 میلیونه کرونه چې نږدې $1 میلیون کېږي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له لارې پر اړمنو راستنې شویو کورنیو ولګوي. خبرپاڼه کې د دغه مرستو ځانګړې برخه کې سرپناه، خواړه، روغتیا او یو شمېر نور خدمتونه بلل شوي دي. پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له امله 45 کسان مړه شوي دي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې د بارانونو او طبیعي پیښو له امله 45 تنه مړه شوي دي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د 10 ماشومانو په ګډون 21 کسان مړه شوي دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د بیړنیو مرستو د رسولو هڅې روانې دي خو خلک باید د سختو بارانونو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي. مصر غزه کې د 80 ورځنۍ اوربند لپاره هڅې روانې دي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعاطي ویلي هڅه کوي ژر تر ژره په غزه کې 80 ورځنۍ اوربند یوې پایدارې هوکړې ته ورسیږي څو د جګړې پای ته رسولو پروسه بلې مرحلې ته داخله سي. نوموړي ټینګار کړی چې اسرائیلو د جنوري د 19 نیټې هوکړه نقض کړې او پرته له کوم دلیله پوځي عملیات بیرته پیل کړي دي. دا و د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان.